خبر ازبک او ایرانی چارواکو د مرزي ستونزو له زیاتېدو سره مهمه له طالبانو سره خبرې اترې کړې دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او شور نیوز در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. طالبانو ویلي چې ازبک او ایرانی چارواکو سره د چهارشنبه د خبرګولۍ پر څلورمه له سرحدي مسایلو په اړه خبرې اترې کړې دي. د طالبانو ملي وزارت وایي چې د لیدل کاته د حیرتان بندر کې شوې دي. نو موري وزارت په خبره شوی د پلاوی مشر شپږمې سرحدي لیوا قومندان مولوي غوث الدین رهبر او د ازبک پلاوی مشر سویلی پلو قومندان خان نظروف او د ترمنځ سرحدي ولایت کمیساري دیوف کوله. په دې ناسته کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي ستونزې او ناسم پوهاوی رامنځته کېدو په صورت کې به پوره زغم او همغږي کوي. په ورته مهال کې ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد سرحدي چارواکو هم له طالبانو سره د خپلو ټونکو سوداګرو او خصوصي شرکتونو د رامنځته کېدو شو هواري په اړه غږېدلي دي. د معلوماتو له مخې په دواړو لورو پریکړه کړې چې د موټر چلوونکو سهار له 9 ماښام تر 9 بجو او د رات مسافر بیا د مازدیګر تر 5 بجو پر پولې تک راتګ کولی شي. په دې لیدنه کې له موټر چلوونکو زیاتې پیسو اخیستلو په تړاو خبرې هم شوې دي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان طالبان له بیا واکمنېدو وروسته څو وارې له ایرانی پوله ساتونو سره پر پولې نادرې رامنځته شوي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.